اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 85 باندې نوایز چې دی دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. نو نوایز خو تاسو پیژنئ. نوایز مطلب دی شور. صحیح ده. نوایز څه ته وایي؟ شور. هر هغه आवाज چې هغه ناخوشګواري په موږ باندې بد لګي. صحیح ده. هغه راځي په شور کې، هغې ته موږ وایو شور. صحیح ده. یا ګډوډ اوازونه یا سخت اوازونه، اشتعال انګیز اوازونه، مطلب دا راځي سړي له غوسه ورولي، یا ډېر سخت اواز چې هغه په غوږونو باندې بد لګي. نو تمام هغه اوازونه چې هغه په غوږونو باندې ښه نه لګي، بد لګي په سړي باندې، نو دغه ټول راځي په شور کې. دې ته وایي شور. صحیح ده. دلته کې لاندې که تاسو ګورئ وی لایک سم اف د ساوندز، بعضې اوازونه موږ خوښو. وی هیر ان اور سراونډینګ، چې موږ خپل ګیر چاپېر اورو. موږ خپل ګیر چاپېر چې کوم اوازونه، څومره اوازونه چې موږ اورو، نو په هغې کې بعضې اوازونه داسې چې هغه موږ خوښو. they are called pleasant sounds. دوی ته وایي خوشګوار اوازونه، ښه اوازونه، خواږه اوازونه. there are some other sounds، او بعضې داسې نور اوازونه دي which are harsh and irritant. کم چې مطلب دا دی هارش دي، مطلب سخت دي. صحیح ده. غوږونو ته تکلیف رسوي، په غوږونو باندې ډېر زیات بد لګي. صحیح ده. اینډ ایریټنټ، او هارش او ایریټنټ تقریبا یو معنی ده، خو ایریټنټ مطلب د هغه اواز چې هغه سړي له غوسه ورولي، لکه مثال په طور د وړو شور شو. صحیح ده. چې په هغې باندې سړي د قار ورولي، د سړي په مازغو باندې دړ کوي. صحیح ده. پریشان کن اوازونه چې سړی تنګی. صحیح ده. خفه کوي سړی. داسې اوازونه چې د هغې ته هارش اینډ ایریټنټ ساوندز چې دا ورته ویلی کېږي. صحیح ده. نو وی ډو ناٹ لایک ټو هیر سچ ساوندز، داسې اوازونه موږ نه خوښو. they are called unpleasant sounds، دې ته ناخوشګوار اوازونه یا بېخونده اوازونه ویلی کېږي. such sounds are called noise، داسې اوازونو ته موږ وایو شور. The examples of these sounds are the dragging a chair on the floor، او د دې اوازونو مثالونه چې دي په هغې کې یو دا دی چې dragging of a chair on the floor، چې دی په ځمکه باندې کورسۍ چې کله سړی راکاږي که نه، یو سیمټي ځمکه او په هغې باندې کورسۍ ته کله راکاږي، مطلب هغه د وسپنې کورسۍ. صحیح ده. او هغه مختلف اوازونه پیدا کوي، نو هغه په سړي باندې ډېر زیات بد لګي دغه اواز. دا یو چې دی دا په دې اوازونو کې راځي، په دې شور کې. صحیح ده. د پرشر هارنز اف ویګنز اینډ بسز ETC، یا د په ګاډو کې چې کله په دې غټو ګاډو کې یا په ویګنو کې، بسونو او ویګنو کې اکثر دا پرشر هارنې لګېدلي، ډېر زیات تیز هارنې پکې لګولی، نو دا هم په سړي باندې ډېر زیات بد لګي. چې کله د روډ په سایډ سړی روان وي او یو ګاډی تیر شي او هغه داسې هارنې پکې لګولی، نو په سړي باندې ډېر زیات بد لګي، سړي له ډېر زیاته غوسه ورولي. they produce noise pollution، او د دې سره پیدا کېږي د شور آلودګي. صحیح ده. نایز پلوشن د دې سره پیدا کېږي، کوم ته چې موږ شور والا آلودګي وایو. بیا لاندې تاسو ګورئ pleasant and unpleasant sounds. pleasant sound او unpleasant sound، خوشګوار یا خواږه ښکلي اوازونه، and unpleasant sound او ناخوشګوار یا بېخونده اوازونه. صحیح ده. دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 6.14 وایي mark tick for the pleasant sounds and cross for unpleasant sound in the small box of each picture given below. دلته کې تاسو لا نقشې درکړلې، دې سره د سمال باکس ویستلی دی، دا سکویر. په دې کې وایي تاسو څه وکئ، کم اواز چې پلیزنټ وي هغې ته تاسو ټیک نشان ولګوئ، او کم چې انپلیزنټ وي هغې ته تاسو کراس ولګوئ. صحیح ده. نو په دې کې دا ټریکټر دی. صحیح ده. د دې اواز شو، یا د دې خر د اواز شو، د سپي د بارکینګ شو، غپل شو. صحیح ده. د چنچڼې د اواز شو، د مطلب د مرغۍ که نه، یا د ګاډو د اوازونو شو، او دلته کې دا د پیانو د اواز شو. نو په دې کې دا خو میوزیک دی، دا هم په پلیزنټ کې راځي، دا په سړي باندې مطلب ښه لګي. صحیح ده. میوزیک هم چې کله د ډېر د زیات مطلب د حد نه سیوا شي، یا مطلب بیس سیوا شي، یا والیم دومره ډېر زیات شي چې هغه نایز پیدا کوي، نه هغه بیا په سړي باندې ښه نه لګي. صحیح ده. خو هسې عام لیول باندې لکه مطلب دا میوزیک چې دا په سړي باندې ښه لګي، دا په پلیزنټ کې راځي. دا د مرغو د اواز شو، دا هم پلیزنټ کې راځي.
د دې دواړو اوازونو نه علاوه یو دا اواز او یو دا اواز، دا نور ټول چې څومره دي دا شو دا دغه دي unpleasant sound دي. صحیح ده. دا دې ته به مونږ ولګو کراس، دې ته به ټیک نشان ولګو، دې ته به ټیک نشان ولګو. د مرغو دا اوازونه شو او دا پیانو دا اواز شو، دا پلیزنت خوشګوار اوازونه دي او دا چې دي دا unpleasant دي. صحیح ده. ښه بیا په پیج نمبر 86 باندې چې دی نه، د پیج نمبر 86 ته راوړئ. په دې باندې harmful effects of noise and human health، په انساني صحت باندې د شور نقصاندeh اثرات. صحیح ده چې په انساني صحت باندې د شور څه نقصاندeh اثرات دي، مطلب د انسان صحت ته کم نقصانونه ورکولی شي شور. نو هغه په دې اکټیویټي کې تاسو له درکړلې اکټیویټي 6.15 discuss in groups what do you feel in a noisy environment. په ګروپونو کې دا خبره ډیسکس کوي، په دې خبرې باندې بحث وکړي چې یاره په یو شور والا ماحول کې کله مونږ پاتې کیږو نو مونږ څنګه محسوسو. صحیح ده. recorded video of noisy environment can also be played، او یو ریکارډ شوی ویډیو د شور والا ماحول چې دا هم پلی کیدی شي، دا پکې ولګوئ. after 10 minutes discussion write the important points on the board. for example د 10 منټو د بحث مباحثې نه وروستو، صحیح ده، 10 منټو پورې مطلب په دې باندې یو بل سره مشغول شئ، دا ډسکشن وکړئ چې یاره په یو شور والا ماحول کې سړی پاتې کېږي د دې دا به هغه څنګه محسوسوي. صحیح ده. او بیا کوم اهم نکات چې دي هغه په بورډ باندې ولیکئ. د مثال په طور باندې نمبر 1 we cannot hear and understand the conversation of one another. موږ د یو بل سره چې کومې خبرې اترې کوو، صحیح ده، یو بل سره چې موږ کوم کنورسیشن کوو، مشغوله موږ کوو، مشغولي یو که نه، یو بل ته خبره کوو، هغه موږ له جواب راکوي، موږ ته تپوس کوو یا موږ هغه زموږ نه تپوس کوي، موږ له جواب ورکوو. نو موږ د یو بل په خبرو باندې چې دی نو هغه موږ نه پوهېږو. صحیح ده. کله چې داسې یو ماحول چې په هغې کې ډېر زیات شور وي، نو په دغه شور والا ماحول کې چې کله دوه کسان د یو بل سره خبرې کوي نو هغه د یو بل په خبرو اترو باندې نه پوهېږي، مطلب هغه د یو بل هغه اواز پراپرلی نشي اورېدی. بیا 2 our thinking process is disturbed. زموږ د سوچ کم عمل چې دی دا ورسره هم په دې کې هم دخل اندازي کېږي، دا ورسره خرابېږي. مطلب په دې کې هم دا سوچ هم زموږ د تhinking د عمل چې دا سوچ کم دا پروسس چې دی، موږ په یو څیز باندې سوچ کوو یا یو کار ته سوچ کوو، یا مثال په طور باندې یو کس یو هغه ناسي، مثال په طور یو شور والا ماحول کې هغه د میتس یو کوېسچن چې دی دا وباسي، دا حل کوي، نو هغه په دغه ماحول کې چې دی نه د هغه تhinking process چې دا به ډسټرب کېږي او هغه به دا به هغه ته ډېره ګرانه. صحیح ده. ښه بیا we cannot concentrate our attention on any task. او موږ خپل پوره توجه چې دی دا یو کار له نشو ورکولی. په یو شور والا ماحول کې موږ یو کار کوو، هغې له موږ خپل پوره توجه بیا نشو ورکولی، زموږ ذهن به بار بار د شور سره ډسټرب کېږي. بیا 4 نمبر noise not only affects our hearing ability but also disturbs other body functions. شور نه صرف اثر انداز کوي زموږ د اورېدلو صلاحیت، زموږ د اورېدلو د اهلیت قابلیت، بټ لیکن also disturbs هم دخل اندازي کوي other body functions د نور د جسم په عملونو کې. فور ایگزامپل د مثال په طور باندې ډایجسټیو سیستم، زموږ د ډایجسټیو سیستم شو یا زموږ نروس سیستم شو. صحیح ده. headaches and blood pressure etc. زموږ نظام انهضام شو، د هضم کم نظام چې دی هغه هم د دې سره شور سره ډسټرب کېږي. نروس سیستم چې دی زموږ کم اعصابي نظام چې دی دا ورسره هم ډسټرب کېږي که نه. صحیح ده. او د سر درد چې دی دا مطلب په سر به روزانه دړي، هر وخت به دړي د دې شور سره، د شور نه به زموږ په سر باندې صحیح دړي. and blood pressure etc. او بی پی چې دا نو کم خلک چې د شور په ماحول کې پاتې کېږي، په ښارو کې پاتې کېږي، نو په هغو کې دا مرضونه چې دی دا زیات لري. صحیح ده. د بی پی مریضاني، هر وخت په سر دړي، نروس سیستم چې دی دی دغه صحیح دی مطلب، او ډایجسټیو سیستم چې دی نظام انهضام چې دی دی هم مطلب صحیح نه. صحیح ده. نو دا زموږ د جسم نور کم عملونه چې دي په هغې باندې هم هغه هم د دې سره په هغې کې هم دا دخل اندازي کوي. یوازې دا نه چې موږ مطلب زموږ هیرینګ ابیلیټي چې دا هغه د دې سره لاست کېږي یا موږ بیا په قلاره خبره نه اورو، یا دا صرف دا نه بلکې دا زموږ د نور کم نظامونه چې دا ورسره هم ډسټرب کېږي. صحیح ده. بیا 5 نمبر we cannot study properly. موږ سټډي چې کوو په باقاعدګۍ سره، نو موږ په شور والا ماحول کې سټډي نشو کولی. صحیح ده. مطالعه موږ په باقاعدګۍ سره یا صحیح طریقې سره موږ مطالعه په شور والا ماحول کې موږ نشو کولی. صحیح ده.
د دې موټر سایکل د اواز تاسو واورېدو که نه په دې روډ باندې لاړو، نو د دې سره دا که په دې ویډیو کې تاسو له مخې لاړ شي، نو د دې سره تاسو ګورئ، نو هغه توجه د سړي څه شي ټوله ډسټرب شي، چونکې دا خو یو اواز خو چې بیا داسې یو نایز انوایرمنټ یو په هغې کې دا چراچرو وي، او مطلب د خلکو اوازونه وي، د ګاډو اوازونه وي، پرشر هارنې، بیا پکې نور د ځناورو اوازونه وي، مطلب ډېر کراوډ انوایرمنټ یا نایز انوایرمنټ که نه، نو هلته کې سټډي چې دی سټډي بیا نه کېږي. صحیح ده، سټډي بیا پراپرلی سټډي چې دی دا یو ځان یو خاموش ماحول غواړي، چې یو خاموش ځای او ته فولي کنسنټریټ کتاب طرف ته، بس ستا ذهن چې دی هغه په هغې کې څه مطلب څه ډسټربنس نه راځي، ستا تھنکینګ چې دی دا هغه یو طرف ته وي، کنسنټریشن دی هغه یو طرف ته وي، توجه دې مکمل دغه سیټ ته وي، نو ته به سټډي کولی شي، او په شور والا ماحول کې سټډي نه کېږي. صحیح ده. ښه د 6 نمبر ته وګورئ، وایي we cannot relax or sleep well. منګه صحیح آرام هم نشو کولی او خوب هم منګه صحیح نشو کولی په داسې ماحول کې چې کوم ماحول کې ډېر زیات شوري، نو منګه ریلیکس نشو پاتې کېدی، منګه ریسټ نشو کولی، آرام نشو کولی، ته سکون نه، او خوب چې دی خوب هم زمونږ صحیح نه، هغه هم ډسټرب وي. صحیح ده. بیا 7 نمبر نایز کازز فیټیګو اینډ انگزایټي. او نایز چې دی شور چې دی د تکاوټ مطلب د تکاوټ سبب جوړیږي، هر وخت په جسم چې دا ستړی ستړی که څه کار دیم نه کړی، خو مطلب جسم به دې ستړی ستړی به درته محسوسېږي، لکه مطلب دا دی چې سم پټي دې اړولي. صحیح ده. نو فیټیګو چې دی دا کاز کوي تکاوټ. صحیح ده. او انگزایټي او انگزایټي کاز کوي، دا چې دی مطلب هر وخت به ستا سره چې دی نو هغه ذهني مریض د نه جوړوي، ته به هر وخت به ستا سره یری خوب پی په زړه کې ستا. صحیح ده. نو دا هغه اثراتو چې کوم د نایس په وجه باندې د انسان په هیلث باندې دا اثرات کېږي، هیلث چې دی هغه په دې طریقو سره چې دی نه افیکټ کوي. او بیا دلته کې په ډو یو نو کې تاسو وګورئ د انیملز are also affected badly by noisy environment. ځناور چې دی هغه هم د دې شور والا ماحول سره چې دی نه هغه ډېر خراب طریقې سره چې دی هغه سره انداز کېږي، په هغو باندې د دې ډېر خراب اثرات دي. The growth of sheep and hen is disrupted whereas cow gives less milk. د ګډو او د چرګو کم نشونما چې دا گروث چې دی هغه سره ډسرپټ کېږي، مطلب په هغې کې دخل اندازي کېږي، هغوی نشونما به صحیح نه کېږي. صحیح ده. او کم ځای کې چې غواګانې چې دي شور والا ماحول کې چې فرض کړه غواګانې، نو هغوی پی چې دی پی به هغو لږ کوي، کم پی به کوي. صحیح ده. د هغو په پیو کې به څه راځي، کمې راځي. نو دا دغه 7 پوینټس. صحیح ده. امید ده چې تاسو به په دې باندې کلیر شوي یئ، او پر روان ویډیو کې به انشاءالله په پیج نمبر دغه شته پیج باندې پیج نمبر 86 باندې به مونږ کنټرولینګ نایس پولیوشن چې دا به وایو. صحیح ده. او د روان ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.